په پاکستاني پوځ او پولیسو خونړي بریدونه یوازې تیرو څه باندې 10 ورځو کې له 115 زیات پوځیان او پولیس هلاک او ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو مطبوعاتي ادرس عمر میډیا د پاکستان پوځي رژیم په مرکزونو او غزمو د څو وروستیو بریدونو صحنې خبرې کړې دي. په خبره شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې پاکستاني طالبان په دې بریدونو کې د پوځي رژیم په عسکرو په نورو سپکو درنو وسلو سربیره له سنایپر هدف ویشتونکي وسلې څخه هم کار اخیستی دی. که څه هم په دې بریدونو کې پاکستاني پوځیانو ته د اوښتې مرژوبلې دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د پاکستاني طالبانو اتحاد المجاهدین ګروپ وړمه ورځ د بنو تر برید مخکې ویلي و چې ځواکونو یې په تیرو 10 ورځو کې د پاکستاني رژیم 82 پوځیان هلاک او ټپیان کړي دي. یاد غورځنګ زیاته کړې چې د عملیات د 13 اپریل میاشتې له 28 د روانې می تر 8 د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي. په خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي چې په دغو بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم 48 عسکر هلاک او 14 نور ټپیان شوي. اتحاد المجاهدین غورځنګ یوازې په وروستي سرتیري برید کې چې روانه اونۍ یکشنبه په بنو کې ترسره شو 29 پاکستاني پولیس ووژله. یاد برید تېره ورځ په بنو ولسوالۍ کې د فتح خیلو پولیسو پر مرکز د موټر بم په واسطه ترسره شو. د ورکړل شویو معلوماتو په اساس په وروستیو بریدونو کې د پوځي رژیم 3 امنیتي پوستې، 4 د څار کیمرې او 4 پوځي وسایط هم له منځه تللي دي. تر دې وړاندې یوازې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستاني طالبانو ځواکونو په 315 بریدونو کې تر 600 زیات پاکستاني پوځیان او نور نظامیان وژلي وو.